درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. په کندهار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کندهار ولایت منځي یا مرکز اومې اویجي یا حوزې اړوند سیمه کې طالبان په نښه کړي دي چې په پایله کې 9 طالبان وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. همداراز د دغې ډلې یو شمېر وسلې اوزار او چاودیدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي. په زابل کې 10 طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملي دفاع وزارت وایي دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملاتړ د زابل ولایت منځي یا مرکز کلات اړوند ترنګ او جلدلک سیمو کې طالبان په نښه کړي چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د دغې ډلې 3 موټر سایکلونه، یو شمېر وسلې اوزار او چاودیدونکي توکي هم له منځه وړل شوي دي. په پکتیا کې 11 طالبان وژل شوي دي. دفاعي او امنیتي ځواکونو د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اړوند سیمه کې طالبان په نښه کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په پایله کې 11 طالبان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. همداراز د دغې ډلې یو شمېر وسلې او توکي له منځه وړل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت جرګې په افغانستان کې وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت جرګې په افغانستان کې وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. د دغې جرګې له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر شوی، ولسي مرګ ژوبله لوړه شوې، بشري حقونه ماتیږي او ټولیزې ودانۍ ورانیږي چې دغه څانګه یې په کلکو ټکو غندي. د ملګرو ملتونو امنیت څانګې ویلي چې په افغانستان کې باید د سولې خبرې چټکې کړل شي او ښکیل اړخونه دې د جګړې پر ځای پر خبرو زور ډیر کړي. سرچینه کاږي چې د طالبانو له لوري وروستی تاوتریخوالی دوی ته د منلو نه دی او د دې شونتیا شته چې پر نوو ګامونو او لارو چارو واندي دغه څانګه پر نوو ګامونو او لارو چارو واندي. نو له همدې عمله ښکیلو لورو ته پکار ده چې جګړه او د ولسي وګړو وژل ودروي او د سولې لار خپله کړي. ملګرو ملتونو په هرات کې د دغې څانګې پر سمبالخونې یا دفتر برید هم په کلکو ټکو غندلی او په وینا یې دغه ډول کړنې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو اړیکې زیانمنې کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.